نن مسلمانان چې د ډرون وسلې په واسطه باندې عملیات نسی کولی. نن مسلمانان دغه وس نه لري. څنګه چې دغه پرمختللي کافران په دغه وسلو باندې هر جای چې هدف وګرځول سي ویستل کولی سي، مسلمانان له دغه ټکنالوژۍ سره نابلده. په هغه زمانه کې مسلمانان د بحر له جنګ سره نابلده. د مدیترانې په غاړه پراته اروپایان چې په هغه زمانه کې موجود ول، چې هلته مرکز شام و حمص و د روم د لوی امپراتورۍ مرکز هغه وخت کې حمص چې اوسنۍ سوریه کې ده، دلته د دوی لویه امپراتورۍ وله چې الله عز وجل د صحابهو په برکت باندې هغه فتح کړله. مسلمانان له دې ته ورغلل شام، ټول چې د امپراتورۍ د رومیانو د تصرف لاندې ول، بنزتیه چې دا د رومیانو د امپراتورۍ نوم و، الله عز وجل د دې نه ورک کړل. هغوی د لویو عملیاتو دپاره اراده ودرلودله چې د جنګي بیړیو د لارې نه په مسلمانانو باندې حمله وکړي او مسلمانان نابود او شکست کړي. په مقابل کې چونکې د موقع باندې معاویه صاحب په موقع پروت و، د معلومات تر ټولو نه ښه ورته کېده. هغه ملا چې جومات کې پروت وي په تیاره محراب کې، دا مسله تر هغه تړاو نه لري، دا تر داسې ملا تړاو لري. د داسې ملا نه تاسې د داسې ملا قیادت په دغه باب کې وکئ چې نن دلته لګیا چې ملا ځورېدلی د معاویه رضی الله عنه غوندې د شام د امپراتورۍ د ماتې مقابله په خپل لاس باندې کړې وي. هغه ملا نه د دغې فتوا مه غواړئ چې موږ داسې یو کار روان کړی ده، کوو یې د تا خوښه ده که مو نه ده خوښه، د ده ملا فتوا قابل د اعتبار نه ده. ځکه په زرګونو صحابه